بني اسرائیل چې کله مصر نه راغلل دشته کې دوی پراته وو. نو موسی علیه السلام ته الله حکم وکړ د قوم ته ورته ووایه چې دوی جهاد وکړي او دغه بیت المقدس فتح کړي. د دشته کې به پراته تر څو چې تاسو جهاد وکړي د خپل وطن دا خلاص کې د کفارو نه آزاد کې، نو هلته خپل وطن ته لاړ شي. نو بني اسرائیلو انکار وکړ. هغوی ورته ویل چې نه موږ خو جهاد نشو کولی. موسی علیه السلام معجزې دوی په خپلو سترګو کتلې وې چې د موسی علیه السلام په امسا باندې سمندر دوه ټوټې شو، د تیږې نه اوبه راووتې، چینی راووتې، دغې امسا نه خامار جوړېده. نو دوی وویلې چې ای موسی علیه السلام ته چې دومره غټ غټ کارونه په دې امسا کوې، جهاد هم په دې امسا وکړه که نه. موږ څه کوې چې موږ په عذابوي او موږ جهاد ته لیږي. دا قوم او دا خلک جهاد ته ولې تیار نه شول؟ ځکه دوی غلامۍ ځپلي وو. کوم قوم چې غلامي کې وخت تیر کړي او غلامۍ وځپي هغوی لره، نو دا قوم او دا ولس بیا د جهاد همت، د مبارزې توان او صلاحیت دا بیا نه لري. نو دا خلک د فرعون په غلامۍ کې لوی شوي وو، نو دوی کې د جهاد جذبه نه وه، د آزادۍ فکر ورسره نه و. ای غلام ابن الغلام ابن الغلام حریت اندیشه او را حرام. علامه اقبال چې ویلی دي چې غلام زوی دی غلام زوی دی غلام، د پلار او د نیکه نه چې غلامان راشي حریت اندیشه او را حرام، هغه بیا د آزادۍ فکر په هغې حرام شي. آزادي فکر نه کوي، هغه بیا د خالی د خواهشاتو فکر کوي چې زما خواهشات کم ځای کې پوره کیږي، زه پیسې چېرته پیدا کولی شم، زه خندونه په کم ځای کې کتلی شم. جهاد خو اغزنه لاره ده، اغزي دي پکې، تکلیفونه دي، کړاوونه دي، بمونه دي، زولنې دي. نو داسې کارونو ته بیا غلام قوم چېرته تیارېدی شي؟ نن چې مسلمانان په اجتماعي طریقې سره جهاد ته نه تیاریږي، په فلسطین کې په مسلمانانو بمونه ورېده، غیر چاپېر عربي ملکونو ورته په تلویزیون کې تماشه کولو. دا ولې؟ دا خلک غلامۍ ځپلي دي. کوم قوم چې غلامۍ وځپي هغوی کې بیا د جهاد روحیه ختم شي، د مبارزې روحیت په هغې کې ختم شي، د مقاومت روحیه په هغې کې ختم شي.